ذبیح الله یو له هغو روږدو او له هغو ځوانانو څخه دی چې د کابل ښار په زړه کې اوسیږي. د ده په شان ډیری په زرهاو په لکهاو نور ځوانان هم دلته په سړکونو، په پلچکونو، په پلو، په ګلدانو کې ژوند کوي او شپې ورځې سبا کوي. موږ به راسو بیا هم ذبیح الله ته چې د ده د ژوند کیسه څنګه ده، او ذبیح الله مخکې ما ته ویل چې دی د تعلیم تربیې یا هم د ښوونې او روزنې پوهنتون کې او په دغه وزارت کې دی کارکوونکی و، خو څنګه او ولې دی روغ دی سو او نن د سړک په سر دلته خپل شپې ورځې سبا کوي. اول سګرټ و بیا مې چرس وڅښه، بیا پسې مې هلکان سره وګرځېدم، بیا مې شاوخوا مې وکتل بل شی بیا مې سره پوډر وڅښله، بیا همدغه پوډر کې پاتې شولو تقریبا 12 کاله شول. آیا فکر نه کوئ چې کورنۍ مې د تاسو پسې ګرځېدلې وي، کوم وخت به راغلي، کوم د کورنۍ کوم غړی دې لیدلی ده څنګ سره؟ والا پروسه کال مې اول مې پلار ولیدل په دغه ګوټ سنګي کې، او ما خپل ځان پټ کړ، ډېر راپسې وګرځېدم، زه یو ځای کې وم او ما لیده هغه ما نه لیدل، خو ډېر کته کور ته ګرځېدی چې ما پیدا کړي، خو پیدا یې نه کړ، همداسې لاړه، زه راووتل ښار کې. کله چې هلته پلار تا پسې ګرځېدل څه احساس یې درلود؟ د ما ډېر کوم احساس درته رامنځته داسې شوی؟ احساس و چې د ټول ځان مې پرېږدېده، همداسې بیخي په احساسات کې وم چې زه باید زه خپله ورشم، داسې مخ نه یې ونیسم، داسې شا نه یې ونیسم، داسې غېږ کې ونیسم، خو بیا هم تر هغه ونه شو، بیا هم داسې لاړه. کشمش نه خود غوندې په هر ځای کې وي چې هر څوک یې نیسي ویې وروړم چې دا نه وي، هر څوک همداسې باندې یې د دولت نه کوي، واقعا دولت سم کار نه کوي. دغه مواد تاسو ته څوک را رسوي؟ تاسو خپله زنګ وږئ، خپله پیدا کوئ، که څوک راځي تاسو ته یې راوړي؟ والا موږ ته دغه نفر دي راوړي، په د پولیس وخته کې راوړي، موږ به هلته ځو. هغه ځوانانو پیغام من دغه ده چې ځوانان دې باید همیشه سر دې ټیټ کار ته وي، سر دې ټیټ خپل آیندې ته، خپل وطن ته، خپل خلک ته او خپل ژوند ته، خپل ژوند زندگی ته کوشش وکړي چې پر مخ بوځي. او دغه عمل یو ډېر بد عمل ده چې دغه عمل وکړي، ډېر بد عمل.